نارامه ده. تورې بهیرې ته بیخي همداسې ده تورې بهیرې ته. وایه وحشي ځناور اوس تورې بهیرې ته لاړل. علي داسې مه کوه. علي ساینه همت له لاسه مو ورکوه ښه کېږي. اوس ساینه وې زغمه. امبولانس زر حرکت وکړي. ټپي ورسوئ زر کوئ. اوس ساینه پلاره څه وکړم؟ خورجانې ته هم ورسره پورته شه. اندېښنه مه کوئ ښه کېږي اندېښنه مه کوئ. خدایه رحم وکړي. خدایه ته په حسین باندې څه مه کوه. شکر دی چې کلیوالې په ضد راپاڅېدلي که نه نو خدای مه کړه ډېرې بدې پېښې به شوې وې. نور څه وکړې زویه علي له ځان سره بوته زما لمسی یې بوته هغه وشه نور څه وکړې. اندېښنه مه کوه کاکا اندېښنه مه کوه هغه پیدا کوو ته اندېښنه مه کوه له انقرې نه د اتلانو ډله راځي کاکا. هغوی چې هر چي ته لاړ شي پیدا کوي. هغوی اتلان دي کاکا هر چېرته چې لاړ شي لار دي چې هغوی پیدا کوي. ته اندېښنه مه کوه ته ارامه اوسه. ژوندی اوسه قومنده. ته هم ژوندی اوسې. کله چې فشار پرې راشي بیا تورې بهیرې ته تښتې په کلیوالو باندې برید کوي. پام وکړه غواړي دا ووایي چې موږ ماته نه ده خوړلې. ډله چمتو ده زه یې په خپله رهبري کوم. ولې یعنې هلته ډېر کسان نشي تللی ته مه ځه. پوهېږم جنرال صاحب خو د پیښې د جزیاتو له امله مې دا پرېکړه وکړه. یعنې څنګه؟ زموږ یو 15 کلن اولاد یې له ځان سره بیولی دی. په کوم کور یې چې برید کړی یوازینی زوی یې دی. داسې چې ده نو سمه ده لاړ شه هغه هلک وژغوره. امرم پر ځای کېږي. بریالی اوسې. ژوندی اوسې. بایندره امرو کې ډګروال صاحب زه ډېر کارونه لرم زویه خبر اوسه. امر پر ځای کېږي ډګروال صاحب. ملګرو په ژوند کې اصیل ښایسته او ارزښتمند شیان هیڅکله نشئ پټولی. خپله مینه نشئ پټولی سلچوکه. خپل شوق نشي پټولی الیاسه. مثلا له هیواد سره مینه، له اولاد سره مینه، له کورنۍ سره مینه، له کباب سره مینه، همدارنګه دا خوندور چای. رښتیا وایي جګړن صاحب یا باید تازه شي یا باید هیڅونه وسي. ښه خبره دې وکړه. جګړن صاحب غالب تل دا وایي هر کله چې جګړن حیدر خبرې کوي چې تل خبرې کوي یعنې د یوې بنګړیوالې جلۍ په څېر ډېرې زیاتې او بې ځایه خبرې کوي. په دې اړه تاسې څه وایئ جګړن صاحب؟ په اصل کې زه یې درک کړی نه یم جګړن صاحب. زه د داسې پوهوم زه وایم چې ته تل څومره ښې جملې جوړوې څنګه داسې خوږې کلمې کاروې چې په غوږونو باندې ښې لګېږي. یعنې زه خپلو ملګرو ته تل همداسې وایم. همدا موضوع ښایي جګړن صاحب. که چېرته زه د جلۍ په څېر هم خبرې کوم ستونزه نشته. موخه دا ده چې تاسې په خبره باندې پوه شئ. تاسې زر مطلب واخلئ یعنې د کمقلانو په څېر نه وخت پوه نه شئ. زر پوه شئ په موضوعاتو په استخباراتي مسایلو په هر څه باید زر ته زره پوه شئ ملګرو. جګړن صاحب د مینې په رازونو هم د مینې په رازونو هم دا زه څه وایم. مینه دې یادوله جګړن صاحب. یو لکه چې خولې نه سوځي غالبه. ته ولې دروغ وایې؟ ما کله ویلې چې د جلۍ پسې ډېرې خبرې کوي کم عقله. جګړن صاحب موږ وخت له لاسه نه ورکوو. د کولو څه نشته چېغم. کوپوز بابا امر کړی چې ما ته په تمه شئ. اوه لکه چې خبره ډېره جدي ده جګړن صاحب. والله خپله کوپوز بابا هم له موږ سره ځي. ګیلاسونه لرې که بایرمن. امرم پر ځای کېږي. اتلانو راټول شئ هله. الیاسه دقت. اتلانو
ترهګرو د هغې سیمې د کلي نه یو 15 کلن هلک له ځان سره بیولی دی. موږ ډېر وخت نه لرو. چورلکه راستان موږ په هغه سیمه کې د عملیاتو په ځای کې ښکته کوي. کله چې هلته لاړو زموږ یوازینی او تر ټولو مهمه موخه له ترهګرو نه د هغه هلک ژغورل دي. څوک پوښتنه لري؟ ډېر ښه. اتلانو چورلکې ته پورته شئ. پاسېږه مخکې شه. پاسېږه تا ته وایم. پاسېږه تا ته وایم. پاسېږه کم اخله. پاسېږه تا ته وایم. پاسېږه. څه خبر ده ها؟ بال مې کوي موږ ځانډوي وروره. پښې مې یخ وهلې قدم نشم اخیستی. پښې دې ډېر یخ وهلي. هوا هم ډېره سړه ده که نه؟ پوهېږې د انسان پښې ډېر زر یخ وهي. لومړی د ګوتې له کاره غورځېږي، تورې ګرځي، ډاکټران مجبورېږي چې هغه پرېږدي. نور نو هغه بیا درته په درد نه خوري. ډېر درد کوي. کله د چې کورنۍ دولت ته جاسوسي کوله له عسکرو سره یې لاس یو کو. په دې اړه به یې فکر کړی و. بیرته ګرځېدل هیر کا. که عسکرو ته په تمه یې نو هېڅ مه په تمه کېږه. هېڅوک هم تا له مانه نشي ژغورلی. سمه ده، هېڅوک هم نه. دا یې مخکې کهله. که سستي یې کوله ویې وهه. پاڅه. پاسېږه هله زر کوه. مخکې شه. مخکې شه. اوس موږ په نږدې غرنۍ سیمه کې یو. تاسې اوس چېرته یئ؟ ویل کېږي چې ترهګر تر ټولو اخر له هغه ځای نه تېر شوي دي. جګړه دلته خو نږدې د هغوی د اوسېدلو هېڅ ځای نشته. دلته څنګه لیدل شوي؟ دا یوه ګواښونکې سیمه ده. په دې ځای کې د ترهګرو فعالیتونه ډېر دي. پوه شوم ډګروال صاحب. هی زیړه امر وکړئ جګړن صاحب. ګرانه ته خو ډېر زیات معلومات لري که نه؟ دا ځناور څنګه فلم برداري کوي؟ وحشي ځناور؟ هو. رښتیا هم الیاسه وحشي ځناور څنګه فلم برداري کوي؟ زه یې تاسو ته وایم جګړن صاحب. فلم برداري کوونکي کامرې داسې په ځنګلونو کې، په غرنۍ سیمو کې، د غرونو په منځ کې، په ګوښه ګوښه ځایونو کې، په ګړنګونو کې پټې ښودل کېږي. یعنې پټې کامرې دي. هغوی په هغو کمرو څه کوي؟ وروره هغوی په دې ډول سره حیوانات په طبیعي ډول یعنې فلم برداري کوي. څه وایي؟ بیخي همداسې ده جګړن صاحب. هغه داسې ده چې یعنې زمریان، ګیدړان، لیوان، ټول وحشي ځناور په هماغه کمرو سره په طبیعي ډول سره فلم بردار کېږي. جګړن صاحب الیاسه ماته لیوان مه یادوه. لیوان چې یادېږي احساسات مې راپارېږي. په هر حال اوس نو هغه د حیواناتو فلمونه چې نشرېږي هغه همداسې په طبیعي ډول فلم برداري کېږي. ملګریا بیخي همداسې. وای مورې. الیاسه دا چې په دې پوهېدې نو زر مه مغروره کېږه، مه هوایي کېږه. سمه ده؟ دا خبره له کوم څه نه شوه وروره. دا زما لپاره تر ټولو عادي معلومات ول. زه ولې مغرور شم؟ دا خبره له کومه شوه؟ له کومه شوه؟ خپل قمندان ته وایې چاره دې کوم کم عقله. امرم پر ځای کېږي. الیاسه کوم خپل هغه برګر والا ته پټه کامره کېدو په طبیعي ډول د هغه هر څه فلم برداري کولی شو؟ همداسې ده وروره. ډېر ښه. ډېر ښه فکر دی. ډېر ښه. ملګرو وخت مه ضایع کوئ. ملګرو
کانان او زمو بیا چاره کوم ځانونه مو چمتو کوي سالچوکه الیاسا تاسې هم د عملیاتو لپاره ځانونه چمتو کوي والا بیا خلک وایي چې ډېر خوراک کول ښه نه وي قسم کوم چې خوله مې نشم بندولی خدیجې ډېر خوندور دی په لاسو دې برکت شه ضروري شه هو والله یعنی د سالواترور آن پیراکي هم یعنی د سالواترور د لاس پخ شوي پیراکي په څېر خوندور پخ شوي دا هم ډېر ښه پخ شوي خو د سالواترور پیراکي په بل ډول ول یعنی هغه بل ډول دی او دا بل ډول په ګډو وډو سر شوي پلار جانه پوهېږم نورې ورېندارې په لاسو د برکت شه ډېر خوندور پخ شوي ضروري شه د پلار مې ورته زړه شوی و ما مو ویل چې پخه ښه دې وکړل په لاسونو د برکت شه خدیجې خوري دا کوم چل لري که څنګه زه په دې کارونو باندې ډېره نه پوهېږم خو لکه چې دا کار ځان ته استادي غواړي البته یعنې داسې کوو بیرسن چې بل ځل ته یو ځای پخوو ته به یې مسکې سمه ده والا خدیجې که زه او ته داسې د یو پیرکیو دوکان خلاص کو ډېر زر به په ټول ښار کې ډېر مشهوره شي خدیجې په اصل کې کوم بد فکر نه دی یعنی څنګه وی ویل که زه او ته د پیرکیو دوکان خلاص کو اوس نو کوبیلای اوزګار دی هو ستا کارم په قرارګاه کې خلاص شو خور جانې تاسې دواړه داسې یو وړوکی رستوران خلاص کړئ زه نو تاسو سره مرسته کوم داسې کېږي خدیجې زه هېڅ نه پوهېږم لکه چې کېږي که چېرته زه له بایرام نه اجازه واخلم یو څه ووایم زه ډېره هیجاني شوم ډېر ښه کېږي والا چې کېږي زه هم د تا سره مرسته کوم ما ته چې هر کار راکوئ در سره کوم یې والا داسې چې ده نو تاسې پلټنه پیل کړئ تاسې چې داسې یو ښه دوکان پیدا کړو دا کار کېږي ای وګوره ترورې څه کوو ګورې ښه داسې واړه ګلانو والا پردې جوړوو سمه ده له هغه نه وروسته بیا هماغسې سرمیزیګانې جوړوو سمه ده داسې وړې ګلدانې یې مږدو یو ډېر ښه ځای جوړوو سمه ده ای ټولې پردې او سرمیزۍ به زه درته جوړې کړم هو یو ډېر ښایسته دوکان به جوړ شي ډېر ښایسته خواړه به هم وي پیرکي به هم وي زه او ته یو ځای هغه کوو خواړه پخوو یوه ډېر ښایسته مینیو برابروو ته به هم خدمات وړاندې کوې کوبیلایه سمه ده وړاندې کوم یې ای موږ ټول به په یو کار کې بوخ شو که نه البته سلوا جانې مخکې ولې دا فکر نه و کړی ګورې پوهېږې نو مې څه ږدو د خدیجې او کوبیلای دوکان ډېر ښه نه زه خو وایم چې داسې ډېر ښه نه راسي زه خو وایم چې باید یو ځانګړی نوم ورکړو ښه ده خو هغسې ډېر ښه نه راسي هغسې نه کېږي زه در سره همغږي داسې چې دا نو هر څوک به وایي چې د کوبیلای او خدیجې دوکان کوبیلای او خدیجه داسې ډېر ښه راځي زه در سره همغږي یم نه د خدیجې نوم به څه نه کوي هو همدا نوم ډېر ښه دی هو رښتیا وایي همدا نوم ډېر ښه دی ای خدایه دا څومره ښایسته خو زه یو بل څه هم وایم نه دا نوم هېڅ ښه نه دی باید یو ډېر ښه نوم ورکړل شي دا نوم هېڅ ښه نوم نه دی راحت دا اتلانو ډلې څه وکړل سیمې ته رسېدلي جنرال صاحب مخ پر وړاندې روان دي د وخت له کمښت سره مخ یو د سیمې له امنیتي ځواکونو سره په اړیکه کې یو هرې خبرې نه ما خبر کوي امر پر دې کېږي جنرال صاحب تاسې دلته هېڅ هم نشئ کولی خو بیا هم نه یې مني همداسې ده وبه ګورو دا ځل نه کېږي خو دا ځل نه پرېږدو چې دا هلک قرباني شي زه په خپله شعبه کې یم ما ته بیا خبر راکړئ امر پر دې کېږي جنرال صاحب بختیاره جنرال صاحب که چیرته اجازه راکوئ زه غواړم یو څه ووایم اورم یې جنرال صاحب دا چې د اتلانو ډله او ډګروال کوپوز عملیاتو ته تللي دي دلته هسې بې ځایه اوسېدل ماته هېڅ ښه نه ښکاري زه وینم چې بیړه لرې ټپ دې څنګه شو ښه شوی او که نه ښه دی مننه کوم کومه ستونزه نشته بختیار اندېښنه مه کوه لا ډېر عملیاتونه پاتې دي لا ډېره لاره پاتې چې یو ځای پرې لاړ شو په لاره کې به ډېر څه ووینو ته ځان ته پام کوه سمه ده امرم پر ځای کېږي جنرال صاحب هله ګرانه جګړن صاحب دوهانه ګرم چای دی جګړن صاحب دلته نه په سالون کې همدا اوس مدام کې جګړن صاحب ښه ده وایي چې کینو کیسې وکړو که نه همداسې ده کوي دوهانه
جګړن صاحب مهرباني وکړه ژوندی اوسېدو ها دلته مهرباني وکړه جګړن صاحب مهرباني وکړه ارسینا موږ ته 2 پیالې ګرم چای راوړه سمه ده وروره یاره دوهانه ارسینا سمه ده راوړم یې جګړن صاحب په اصل کې دلته کیسه کوونکي کسان ډېر لږ دي جګړن صاحب یعنی یو ډګروال کوپوز دی د اتالانو له ډلې نه یو څو کسان دي او البته چې یو ته یې جګړن صاحب یعنی له چا سره چې ته کیسې کوې هغه سړی باید یو ډېر ښه شخصیت ولري جګړن صاحب همدارنګه ووایم مازغه یې باید ډېر ښه فعال اوسي یعنی اوس نو که زه دوی ته خپلو دوی ملګرو ته هغه کیسه وکم چې کورشاد له 40 عسکرو سره د چین په ماڼۍ برید وکړ نو ټول به داسې راته حیران حیران وګوري یعنی داسې راته ګوري یعنی ته په هغې کیسې پوهېږې که نه البته چې پوهېږم څنګه نه پوهېږم مونږ یو خدای بخلی لومړی بریدمن کورشاد درلوده جګړن صاحب هغه ماته کیسه کړې وه آن کاکا یې د همدې کیسې له امله په هغه د کورشاد نوم ایښی و جګړن صاحب خدای دې وبخي امین جنت یې ځای شه ډېر ښه انسان و جګړن صاحب له تا نه د ښه نه وي په رښتیا هم چې ښه انسان و لومړی بریدمن کورشاد ما کوم څه وویل ها ته د هغه زړورتیا ته وګوره جګړن صاحب ته په یوه شپه کې پاڅېږه له 40 عسکرو سره د چین په ماڼۍ برید وکړه او هلته ګډوډي جوړه کړه ته دې زړورتیا ته وګوره جګړن صاحب داسې زړورتیا یې درلوده یعنې داسې کسان هم ول جګړن صاحب مثلا مبارز جګړن صاحب که نه جګړن صاحب البته چې ته پوهېږې دوی چېرته پوهېږې کله دوی نه پوښتنه وکړې همداسې حیرانې درته ګوري داسې نو هم نه ده دوهانه داسې مو وایي شرم دی البته دومره خو باید پوه شي یعنی باید پوه شي دوهانه ترکان تر خپل اتلان پیژني پوه شوې د محمد امین په ګډون هغوی ټول پیژني لوی اتا ترک پیژني دا ټول هلکان حسن هم ډېر ښه پوهېږي چې څوک وه ته اندېښنه مه کوه د چای لپاره ډېره مننه دارو د شه جګړن صاحب څومره ښې خبرې وکړې آفرین دې وي په جګړن بختیار خبره مو اوږده وه دا تشه پیاله واخله دا پرېږده چې زه څښم سمه ده پوه شم چې تاسې پوهېږئ
راځه دا څه شی دی تورنې استعفا مې د قومندان صاحب. ته استعفا ورکوې لورې؟ هو قومندان صاحب. ته په دې ډاډمنه یې که نه تورنې؟ ښه فکر دې کړی؟ هو قومندان صاحب. ګوره فونده پوهېږې چې د جېټ الوزولو لپاره د پیلوټانو شرایط واضح دي خو مو پکې نشته. په تا چې کومه پېښه وشوه هغې موږ هم خفه کړو. آخر موږ د جنګي الوتکو یوه پیلوټه له لاسه ورکړو خو قوانین هم دا دي او له بده مرغه بله هېڅ کومه چاره نشته. زه یو ځل بیا تا ته توصیه کوم چې په قرارګاه کې خپلې دندې ته دوام ورکړه. پوهېږم قومندان صاحب خو زه په بله برخه کې کار نشم کولی. زه دا نه غواړم. د همدې لپاره مې پرېکړه کړې. سمه ده په نوي ژوند کې درته بریا غواړم. مننه کوم قومندان صاحب. بیرته راګرځو موږ سره پاتې شئ. خواشینی یم خو د راپور له مخې ته د اوس لپاره الوتنه نشي کولی. همدارنګه نور نو د جیټ پیلوټه نشي کېدلی. بلې تاسو څوک؟ رښتیا ځان مې درونه پېژانده. تورن جنرال کوتان. جنرال صاحب لورې ته استعفا ورکړه که نه؟ جنرال صاحب تاسو له کوم ځای نه؟ پرسونل له مدیر نه مې هیله کړې وه که څه خبره وشوه بیا ما ته خبر راکوئ. هو جنرال صاحب ما خپل استعفا پاڼه ورکړه. ته اوس چېرته یې؟ وخت لرې چې دلته راشې لورې؟ هغه ولې جنرال صاحب؟ چې راغلې بیا خبرې کوو. په تمه کېږه. امرونه پر ځای کېږي. د ځانګړو ځواکونو قرارګاه ته ځو. سمه ده خورې. حالا زر کوئ. تاسو ډېر ځنډ وکړ. بیړه وکئ. ډېره ناوخته شوه. چېرته چې ځو فقط هغه ځای ډېر ګرم دی. ها
حالا سر کوه ډاکې که پام کوه بې ځایه حرکت ترسره نه کې خپل بخت مه ازمایه مخکې شه مخکې شه رزیله ستونزه نشته جګړن صاحب دلته ستونزه نشته لویه ډله چیرته ده لومړی بریدمنې امر وکړه ډګروال صاحب هوا څو درجې ده د یوې درجې په شاوخوا کې ده ډېر ښه ماښام ته به څو درجې دي د منفي 2 درجو په شاوخوا کې به وي نیمه شپه د واورې وارېدو امکان شته سبا سهار کې به بیخي هوا سړه وي ډېره مننه اوس غوږ شه لومړی تا په وهلو ښه ګرمه پوه شوې او بیا وروسته یو بوتل له اوبو نه ډکه او هغه دې شا پورې تړ له هغه نه وروسته دې بیا یوې اونۍ پورې تړ کله چې واوره ورېدل پیل شول لومړی هغه اوبه یخ وکړه له هغه نه وروسته به دې ځان یخ وګوري کله چې سهار کېږي دومره یخ شوی به اوسې چې بیا هر څومره اور بل شي تا به ګرم نه کړي ډېر ښه اوس نو زما پوښتنو ته زر زر ځواب راکړه لویه ډله چیرته ده څو کسان دي او مشر یې څوک دی جمشید ټول اتلس شپاړس کسان پاتې قومندان صاحب اوس هغوی چیرته دي بیرامه امر وکړئ ډګروال صاحب هغه بیلر له اوبو ډک له یخو اوبو امر پرځه کېږي کم 6 کیلومتره لرې دی سویلدیځ خواته دی په غرنۍ سیمه کې دی قومندان صاحب له کلي نه چې هلک تښتول شوی له تا سره دی هلک دا ښه لوند کا قومندان صاحب هلک جمشید بوته والا چې زه په نور څه نه پوهېږم قسم کوم سمه ده هغه اوس چېرته دی کمتی بوته خو دا چې اوس چېرته دی په دې نه پوهېږم قومندان صاحب قسم کوم ډګروال صاحب ښکاره ده چې دا لو دا حال نه وای موږ به دا ګرم کو وروسته به بیا راسم په دار وځړو نور څه ته اړتیا نشته صبر وکړئ قومندان صاحب قسم کوم په والله بالله چې نه پوهېږم باور وکړئ دویم بریدمن امر وکړئ ډګروال صاحب لومړی د ده لاسونه ولچک اړوند امنیتي ځواکونو ته یې وسپارئ امر پرځه کېږي پاڅېږه رزیله پاڅېږه سویل لویدیځ خواته مخکې شه 6 کیلومتره زر باید بیړه وکړو جګړه امر پرځه کېږي ډګروال صاحب اتلانو راټول شئ چې ځو ما ته وګوره دعا کوم چې خبرې دې رښتیا وي که نه نو زه به د ډګروال کوپوس په څېر له حوصلې کار نه اخلم وهلو ته دې نه پته مه کېږم په هغه اوبو کې دي راسن هغې نړۍ ته لېږم خبر اوسه واده اورېدل رزیله ها یعنې راسن دې هغې نړۍ ته لېږم پوه شوې مخکې شه راځه توران فندا تورا چاغلی جنرال صاحب را دې شي دننه راشه تورنې استعفا دې ورکړې همداسې ده هو جنرال صاحب تر کومه ځای چې پوهېږم جدي یې هو جنرال صاحب ډېر ښه ته له ما سره راشه امرم پر ځای کېږي 2008 کال و زه په حقار کې د کنډک قوماندان وم هغه وخت ډېر سخت ژمی و یوه ورځ خبر را ورسېده ترهګرو غوښتل چې له شمالي عراق نه ترکیې ته راواوړي زر تر زره مې یوه ډله چمتو کړه او هغوی پسې مې ولېږل دا موږ ته یو ساده دنده وه چې تل له داسې دندو سره مخ کېدو
خو یو څه وشول چې موږ یې په تمه نه وو. کله چې هغوی مې ولېږل لږ وخت وروسته د هوا د حالاتو اټکل برعکس هوا ډېره زیاته خرابه شوه. یو کس بل کس نه شو لیدلی. د هغوی د ژغورلو لپاره مې بله ډله هم نه شوه لېږلی. له لږ وخت وروسته مې له ډلې سره د مخابرې له لارې اړیکه هم پرې شوه او لس عسکره مې په غرونو کې یوازې پاتې شول. بیرته راګرځو، موږ سره پاتې شئ. ما باید یو څه کړي وای، خو لاس او پښې مې هغه وخت کې تړلي وو. یو والازی ډګرمن پیلوټ کامل راغی او وی ویل که اجازه مو وي زه ځم هغوی پیدا کوم. خو هوا د چورلکې لپاره هم مناسبه نه وه. ډګرمن ډېر شله شو. ډګرمن وویل زه هلته بلد یم. یو ځل خپل چانس ازمایو. اجازه مې ورکړه. پرواز یې وکړ او لږ وخت وروسته د خپل ځان په قیمت یې 10 عسکره وژغورل. هغه یو ډېر زړور سړی و. ځان یې د مرګ خولې ته وغورځاوه، خو عسکر یې د مرګ له خولې نه وژغورل. 3 کاله وروسته د چورلکې په یوه پېښه کې ژوبل شو، خو بیا هم زموږ د عسکرو د ژغورلو لپاره یې پرواز وکاو. د دښمن د راکټ په وسیله شهید شو. جنرال صاحب ډګرمن کامل او د هغه په څېر زموږ یو شمېر پیلوټان په اصل کې د دې اردو لاس او پښې ګڼل کېږي. هغوی په نوم اتلان دي. دا چې په دې دومره ځای کې موږ خپل څومره ټپیان روغتون ته رسولي، څومره یې شهیدان شوي، دا خبره یوازې خدای ته معلومه ده. زموږ پیلوټانو په خپل وخت سره هلې ځلې کړي دي او خپلې دندې په بریا سره ترسره کړي. کله چې زموږ چورلکې زموږ دوستان وګوري نو خوشحالیږي، خو که زموږ دښمنان یې وګوري نو بیا ځان پټوي. حال دا چې ته په دې هر څه پوهېږې. ګوره لورې، ته یوه تکړه پیلوټه یې. په دې هم پوهېږې چې ته غواړې د جټ پیلوټه واوسې، خو زموږ اردو ستا په څېر پیلوټان په ډېرې سختۍ سره روزي. له اردو نه ستا جلا کېدل یوه ډېره لویه ضایعه ده. که چېرته غواړې په ځانګړو ځواکونو کې زما دا امر لاندې د چورلکې پیلوټه کېدلی شي، ما ته زر ځواب مه راکوه. ښه فکر پرې وکړه، وروسته دې بیا پرېکړه وکړه. سمه ده؟ سارتیریا څومره وخت شوی چې اوبه راوړونکي تللي؟ 3 ساعته کېږي سرتیریا. هغوی خو به زموږ پل نوي پیدا کړی. دومره زر هیڅ امکان نه لري. معلومه نه ده.
پنځه کسان دې جلا شي هلک هم له ځان سره واخلئ بل کم ته ځو لږ تر لږه باید د حرکت حال کې اوسو په هلک باندې اوس څه کوو یو ډز یې په سر ولو چې کیسه یې مفته شي هغه کلیوال زموږ په وړاندې جدي غبرګون ښیي په دې اړه د فکر نه دی کړی موږ ته هیڅوک هم ډوډۍ نه راکوي موږ چې هر څوک وګوري عسکرو ته خبر ورکوي خانو موږ باید هغوی وډار کړو هر چا چې موږ ولیدو لومړی باید دا فکر وکړي چې زما په اولاد به څه وشي بیا به داسې یو کار ونه کړي پوه شوې هر څومره چې هغوی وډار شي همغومره ښه خبره ده باید لږ عبرت واخلي کوم کلیوال چې خبر نه دي باید خبر شي کله چې کار مو خلاص شو نو ټاک یو ډز یې په سر واله سر کې خو لومړی مو باید کار خلاص شي څه مې چې درته وویل هغه وکړئ پنځه کسان هلک هم در سره واخلئ زه را حرکت وکړم تاسې هم راټول شئ زر کوئ پاسېږه پاسېږه راځه چې ځو مخکې شه مخکې شه مخکې شه حالی راټول شئ راځئ چې ځو زر کوئ مخکې شه مخکې شه شاوخوا ته د پیرې لپاره ووځئ ډېر پام کوئ راتلونکې برخه خدای دې ووهي زه یې پیدا کړم درځم خدای دې ووهي دروازه خلاصه کړه که نه ما ته ووایي هغه د وحشیانو لاسته غورځېدلی خدای پوهېږي چې په څه حال کې به وي او غوږونه مې ختم شول ووځه ښاغلی ابراهیم پاشا به اوس ویده شوی وي سبا سهار ته راشئ ډېره مهم را راباندې ښایي تاسې ته په قانوني توګه خپله استعفا وړاندې کوم له لیدلو مو